الرحيم. عزتمند مسلمانان ورونو د سیوان د کلي او د خوا او شا کورونو په دین باندې مینو او په ایمان باندې مستو مسلمانان ورونو خوش قسمت ہے د قرآن عظیم الشان د الله پاک د عظیم کتاب ترجمه تفسیر سارے مسائل الحمدللہ ټول تاسو په دې جماعت کې بیان شو تاسو واورېدل هغه د ختم په مجلس کې موږ راجمع یو عزتمندو قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله عم نواله د لوی ذات نراوته هغه عظیم کلام دی چې دا د الله مخلوق نه دی دا د الله صفت دی دا د الله پاک خبرې دي او دا د الله کلام دی نور کتابونه مخکې تیر شوي تورات شریف زبور شریف انجیل شریف او صحیفې خو هغه د الله پیغام د الله کلام او د الله خبرې او د الله صفت نو هغه د الله مخلوق و هغه کتابونه او د هغې حفاظت د هغې وعده الله پاک نه و فرمایلې کوم امت ته چې کوم کتاب راغلی هغه امت د هغې کتاب د حفاظت ذمهدار ګرځولی شوی او انسان بسی او داغه حفاظت بسی ځکه حفاظت هم نشو د مشرق نه راشورو شي د دنیا د آخري سر نه چې کوم دی کې د نور اولنۍ شریکه لګي مغرب ته چې په کوم دی کې اوبه شروع کېږي او ځمکه ختمیږي او د شمال نه جنوب ته ټوله دنیا کې وګرځي د تورات شریف د انجیل شریف چې دا د عیسایانو کتاب دی انجیل شریف په عیسی علیه السلام نازل شوی نو د هغې کم سے کم په دې زمانه کې په دنیا کې 600 قسمه دا کتاب چاپ کېږي او خلک په هغې باندې لګیا دي عیسایان پرې عمل کوي نو تاسو وایئ په 600 قسمه انجیل شریف کې کم یو انجیل صحیح دی او کم 600 غلط دی هېڅ پټې نه لري د یهودیانو تورات شریف دی په 100 قسمه تورات شریف په دنیا کې چاپ کېږي په یو کې یو خبرې لیکلې بلکې بلې لیکلې بلکې بلې لیکلې یو ځای تورات شریف د بل ځای د تورات شریف سره د کتابونو په اعتبار سره چې کوم نن په دنیا کې موجود دي متفق نشته او په دې ټوله دنیا کې وګرځئ د غر سر ته وخېږئ ته به جومات کې قرآن مجید به پروت وي باندې ته لاړ شئ وړوکي جومات به قرآن مجید به پروت وي دوړې به پرې پرتې صحرا ته لاړ شئ ښار ته لاړ شئ بازار ته لاړ شئ مشرق مغرب وګورئ شمال جنوب وګورئ او د اولني بسم الله نه شروع شئ الحمد وګورئ الف لام میم وګورئ سوره بقره وګورئ سوره آل عمران وګورئ 114 سورتونه وګورئ 562 رکوګانې وګورئ اووه منزلونه د قرآن مجید وګورئ په دې ټوله دنیا کې 6,600 آیتونه وګورئ 3,30,000 او 9,600 او یو او یا ټکي حروف وګورئ د زرګونو زورونه او زیرونه او پیشونه او نقطې وګورئ د یو زور د یو زیر د یو پیش د یو الف د یو با د یو آیت د یو صورت به د بل قرآن مجید سره فرق دا به بیا نه موندئ الحمدلله په ټوله دنیا کې قرآن مجید عمدته یو قرآن مجید دی او که چېرته په یو ځای کې د لیکونکي د خطا غلطۍ د وجې نه یا د مشین د خرابۍ د وجې نه زیر زبر پیش ته توران راغلی هم دی یو ټکی کم او زیات راغلی هم دی نو هغه قرآن مجیدونه خلکو ډلې ته ایښودي دي په هغې کې تلاوت نه کوي ولې وي په دې کې غلطیانې دي هلکه پلانکۍ کمپنۍ والا قرآن مجید مه اخلئ په دې کې غلطیانې دي تاج کمپنۍ والا قرآن مجید اخلئ سعودي نه چې کوم راځي هغې کې تلاوت کوئ هغوی احتیاط ډېر کوي هغوی په هغې کې غلطۍ نه وي دا څه وجه د عزتمندو قرآن عظیم الشان د الله جل شانه مخلوق نه دی کلام دی او حفاظت بندګانو ته نه دی حواله حفاظت الله پاک په خپله کوي خو چونکې تاسو ته پته ده چې کله یو سړی کور جوړوي نو ترشه هغه راغواړي شګه هغه راغواړي خښتې هغه راغواړي پیسې هغه ورکوي سوري ته ناست دي پکې ورته لګېدلي اخبار ګوري چې ورته پرتی خلک ورته سلام او سلوټونه کوي او نور خلک لګي د هغوی نه خولې هم کېږي
هغوی ستړي وي هغوی محنت هم کوي او خښتې موچته یې مصالح جوړوي او کور جوړې لګیا څوک راشي تپوس وکړي هلکه وایي دا کور د چا دی نو هغوی هغه سړي ته اشاره وکړي دا د هغه دی نو کوم کمعقل سړی هغه به وایي خولي ستاسو نه بیږي او تاسو وایئ چې کور د هغه دی هغوی ورته وایي کمعقله ته نه پوهېږي موږ د ده دیړیمار یو موږ د ده مزدوران او نوکران یو هر څه خو د ده دي بلا تشبیه ولله المثل الاعلى وعالمان د قرآن خدمت کوي تو تبلیغ والے کوي تو مجاهدین کوي تو صوفیه کرام کوي تو علماء کرام او طلبه عظام کوي او که زما ستا په شانتې عام مسلمانان د دوی سره پل وهو د جامو خیالي ساتو د پیزار خیالي ساتو د روټۍ خیالي ساتو د کور خیالي ساتو د ضروریاتو خیالي ساتو نو موږ ټول د الله پاک دیویمار د الله پاک مزدوران یو زما ستا چې مزدوري زما ستا د خپل شان مطابق د هغه روټۍ د خپل حیثیت مطابق د هغه دیوړي وغیره هغه له ورکوو د الله پاک چې څوک مزدوران او دیوړیمار شي نو الله پاک به د خپل شان مطابق دوی له دیوړي هم ورکوي مزدوري هم ورکوي او د دوی د خوراک او د څښاک بیا الله پاک هغه شان انتظام نو خوش قسمته دي هغه خلک چې الله پاک د خپل دین د خدمت ذریعه کړي ورنه د دې قرآن د خدمت د قرآن پاک د حفاظت هغه ذمہ داری الله جل شانه په خپل اغسته ده ځکه دا د الله کلام دی دا د الله پاک خبرې دي او زما استاد سره ویلي مینه ده چې کله څوک د چا خبرې واوري او هغه پرې خوږې ولګي نو بیا په زړه کې ارمان پیدا کېږي یاره وایي چې دا خبرو والی مې ولیدلې ځکه په کلام کې د متکلم اثر دا قانون دی عزتمندو دا فطرت دی په کلام کې د متکلم اثر یو فارسی بادشاہ هغه د فارسی یو د شعر ټوکړه وویله وایي دا دویمه ټوکړه به یې څوک ووایي نو شاعرانو باندې وګرځېده خو چا ته یې پته ونه لګېده د عالمګیر باچا د کور یو د ښایست مېرمنه زنانه ملکه نورجهان زیب النساء هغې ته پته ولګېده چې دا یو ټوکړې ولیده بل یې پسې وویله او باچا له ولېږله هغه ډېره خوښه شوه یاره وی دا کلام چا ویلې زما په دې ټوکړه پسې دا دویمه ټوکړه چا وویله وایي زه د سره ملاقات کول غواړم عالمګیر باچا ورته وویل خو داسې باچا دی زه انکار هم نشم کولی تا ته ما وایي چې دا شعرونه مه وایه اوس هغه وایي زه اوس ملاقات کول غواړم زه ورته څه ووایم وایي زه به ورله په خپله جواب ورکړم نو هغې ورله په خپله دا جواب ورکړو وایي مخفي منم چې خوشبوی ګل در برګ ګل وایي زه پټه یم په خپلو خبرو کې لکه څنګه چې د ګلاب خوشبو د ګلاب په دې پاڼو کې پټه ده دا یو یو پاڼه د ګلاب را لرکوه خوشبو پکې ګوره نو خوشبو به پکې ته ونه وي خو چې کله ټولې پاڼې راجمعي او پوزې نه وړي نو خوشبو به باندې درځي وایي دغه شانتې زه په خپلو خبرو کې پټه یم وایي هر کې دارد میل دیدن در سخن بیند مورا څوک چې ما لیدل غواړي ارمان دي زما د لیدو زما په شعرونو او په خبرو کې ما ویني زما د لیدو د کوشش نه کوي چې کله باچا دا شعر واورېدو د ایران باچا هغه وایي دا خو نور ښځه ده او پردم کوي مسلمانه ده نو بیا اراده یې ورکه کړه ختمه کړه وایي ښځه وایي زه ستا سره نه ملاوېږم وایي د دې شاعر سره زه نه ملاوېږم نو په کلام کې د متکلم اثر موسی علیه السلام چې کله د الله پاک خبرې واورېدې نو خوږې پرې ولګېدې نو یا رب ارني انظر الیک وی یا الله ما ته ځان وښایه تا لیدل غواړم خبرې پرې خوږې ولګېدې وی یا الله خبرې دې دومره خوږې دي چې ته به څومره خوږ یې زه خو ستا لیدل د دیدار په ارمان یم یا الله زه تا لیدل غواړم وی زموږ دا د الله کلام او خبرې دي او ډېر خوږوالی او ډېر غټ چیني او غټ مټاس چیني به صحیح ګوړه به صحیح شات به صحیح کوم خوږوالی چې الله پاک ته خپل کلام کې کېښودی هغه په دنیا کې په یو شي کې نشته په الله دې ما او تا ته رانصیب کړي شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمه الله په هندوستان کې لوی بزرګ تیر شوی هغه فرمایل میاں اشرف شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ شاگرد والا دیوی میاں اشرف جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حلوہ منہ میں رکھا ہو اور اس کا میٹھا میٹھا پانی میں اندر لے رہا ہو لیکن الوا سے پخوی کی پتائی اور خوئی خوئی اوپر تیروں ماں ویچکل دا قرآن تلاوت کو ماں ویدا سے مٹھاس رات محسوسی بدی کہ اللہ پاک دنیا بھی خولی دا اور بدی کہ اللہ پاک آخرت پر کے خولی
یو بدرې مثال راغی وې د ملګري وی یو څو خبرې دي کی ولې شاته مختصر خبرې مطلب بس مختصر یو دوه درې خبرې دي وای کېده وې د زړه په وګورو باندې واورو تاسو کیسه اورېدلې ده چې نوح علیه السلام باندې په قوم باندې کله عذاب راغی نو نوح علیه السلام کشتۍ ته وختو نو قرآن مجید دا نازل شوی نه دی د الله پاک سره د الله په لوی دربار کې پروت دی د هغې یو آیت او د یو آیت هم لږ شان ټوکړه هغه الله پاک هغه ته وښودله بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحیم دا لږ شان ټوکړه ورته الله پاک ور زده کړه او نوح علیه السلام ته حکم وشو وی چې کله په کشتۍ کې کښېنې نو دا د قرآن مجید د آیت دا ټوکړه به وی هغه د آیت ټوکړه وویله او بیا کشتۍ کې کېناستو او دوه کم 50 یا اتیا یا دوه اتیا مختلفي قول دی خو یو څو کسان ورسره وو او درې چته وه دا کشتۍ بله چت کې مرغۍ وې منځ کې انسانانو لاندې کې ځناور دا یې پکې ځان سره کېنول او شپږ میاشتې دا کشتۍ د اوبو د پاسه ګرځېدله او د بیت الله شریف دې ځای ته لاړه بیت الله شریف الله پاک اوچت کړی و په خپل قدرت باندې خو دا ځای خو شته نو چې دغه ځای ته د اوبو د پاسه دا کشتۍ ورسېده د اوبو چکر یې د طواف ووهلې پوره طواف یې وکړو د هغې کشتۍ د بیت الله شریف د هغې ځای طواف هم وکړو او شپږ میاشتې پس اوبه کمې شوې او د یو غر د پاسه کشتۍ پاتې شوه چې کله دوی ورختل د قرآن مجید د 12مې سپارې د یو آیت یو ټوکړه ورته الله پاک وښودله د هغې تلاوت یې وکړو کېناستل د هغې دا برکت و چې شپږ میاشتې د اوبو د پاسه ګرځېده خو ډوبېده نه یوه خبره شوه ابراهیم علیه السلام په منجنیق یا یو لینده شانتې یا یو ټار شانتې یو شي باندې خلکو کېنو او مخامخ 3 میاشتې د ټولې دنیا باچا نمرود د خپل زور او طاقت سره خشاکونه راجمع کړي او ابراهیم علیه السلام یې دلته په یو شي کېنو او داسې ورشغوی لکه د لیندې د کاڼي په شان یا د ټال نه داسې ور ایستو د هغې منجنیق نه هغې اور ته ور ایستو پخپله یې نه شو ورغورځولی نږدې نه شو ورتلی تپې ډېر نو جبرائیل علیه السلام راغی ښي طرف ته ملک الجبال ملک البحار د سمندرونو د غرونو فرشتې راغلې بل طرف ته وی تا ته څه حاجت نشته وی اما الیک فلا واما الی الله فانعم وی فرشتو تا ته مې حاجت نشته او د الله د در ملنګې وه پیغمبران په ټول د الله د در ملنګان چې څه خبره به م راتله د الله په حضور کې هغه پیش کېده او الله پاک به یې دعا قبلوله او پوره کېده وه وی د الله د در ملنګې به الله ته مې حاجت شته تا ته مې حاجت نشته د الله نه سوال وکړو الله پاک ورته هغه اور حسینې وی حسبي الله ونعم الوکیل حسبي الله ونعم الوکیل لږ شا کې د قرآن مجید یو آیت یو ټوکړه ده هغه ته الله پاک ورښوده یو څو الفاظ هغه د هغې تلاوت کوو اور ته یې وروځاړه او د بر نه ارشاد وشو یا نار کوني بردا ای اوره یخ شه نو دومره یخ شو چې د ابراهیم علیه السلام مړه چولېږېدو دا انار دانه ورته الله پاک راښکاره کړه د اوبو چینې ورته راویستله اوبه به یې څښلې د انار دانه به یې په ورځ کې یوه خوړه هغه د 24 ګنټو د لوږې دپاره پوره وه 40 ورځې پکې ناست و بیا حکم وشو وسلاما نن ډېرې یخني کوله مو کوه دونه یخېږم مه د سپرلي موسم شه دی نو بیا پې درمیانه موسم شو ابراهیم علیه السلام پکې 40 ورځې تېرې کړې هغې د ټولو نه ښایسته ورځې وې بلې واقعه به تاسو ولیدلي چې یونس علیه السلام یو پیغمبر او د الله پاک داسې یو نظام وچلېدو چې هغه د مۍ خېټې ته لاړی هلته ورته الله پاک د قرآن مجید د 12مې سپارې د یو آیت لږ شان ټوکړه الله پاک ور زده کړه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هغه د هغې تلاوت شروع کړو الله پاک ورته د مۍ دا خېټه ټوله شیشه کړه هلته به خوراک راتلو دلته به ازمېدو او د هغې ټول سیستم برابرېدو د هر څه لیدل خدای پکې نه ازمېدو دله پکې خدای پاک په یو ګوټ کې یو کمره برابر کړې وه الله پاک په خپلو قدرتونو او 40 ورځې پس واپس راووتو او بیا خپل قوم ته راغی عزتمندو که دا ټوله دنیا د اوبو نه ډکه شي خو چې موږ سره د الله عظیم کلام قرآن پاک شته موږ ته هېڅ هم نشي ویلی که دا ټوله دنیا اور شي او خلک پکې سوځي خو چې زموږ سره د الله کلام شته او زموږ په دې ایمان دی یقین دی او عمل دی او دا دنیا ته د رسولو محنت کوو او د دې عزم په زړه کې لرو موږ ته اور څه نشي ویلی خو دا ټوله دنیا یو مایع شي
او دا ارسو ټول انسانانو ته ورغورځېږي او په عذاب کې ګرفتار شي خو چې موږ سره د الله کلام شته نو د یو آیت د نیم آیت دا برکتونه هغه وخت کې را نازل شوی نو اوس خو موږ را نازل شوی دی اوس خو موږ په دنیا کې موږ سره موجود دی اوس خو موږ د هغې تلاوتونه ترجمې مطلبونه اورو چې زموږ سره دا کلامي په دنیا کې یو عذاب یو هغه پریشانی او مصیبت دا په موږ باندې راغالب کېدی نشي خو چې زموږ قرآن پاک زموږ سره سینې ته لګېدلی زموږ په زړه کې دننه پروت دي زموږ په جسم کې د دې عمل هغه مکمل او برابر طریقې سره دي نو سم خیال دی په قرآن پاک کې دنیا شته او که نه شته دنیا هم پکې شته دی آخرت خو پکې پخپله شته حافظ د قرآن په د قبر په ځمکه باندې حرام دی چې هغې وخوري حافظ د قرآن د قبر ځمکه نشي خوړلی په قیامت کې حافظ د قرآن د هغه ځان له یو مقام دی پخپله خو به ځي د عیسی او بې کتابه جنت ته خو ځان له به نه ځي ځکه هغه صرف یو عام ډبۍ نه ده هغه قرآن مجید یا کړی انجن کې جوړ شوی دی هغه به ځان پسې 10 ډبې نور هم تړي د خپل خاندان 10 کسان د هغوی به نور هم سفارش کوي دوزخ ته به روان دي راستانه وي چې ځان سره به جنت ته بوځي د هغوی سفارش به الله پاک قبلوي ولې د قرآن پاک حافظ دی دا یې خپل سینې ته کښوز کړی چې د قرآن عالم دی د اسمان د ستورو نه به شفاعت کوي پخپله به ځي او که څه په وجه باندې د یو ګناه په وجه خدای مکه دوزخ ته لاړم شي اور به د ګیر چاپېره تاویږي خو د ده خواله به نه راځي لږي به هم وته نه حدیث مبارک کې د بس ټکې راغلی بس کېږي به هم وته نه داسې لږي به هم ورسره نه دا ولې هغه مالک داروغه به ورته وایي وایي ته دا سړی نیسې ولې نه تا ما ته له دې نه درغورځولې چې ته د ګیر چاپېره تاویږه او رانیسې نو وایي څه وکړمه د الله حکم دی ورتلی نه شم وایي ته څوک یې هغه د پیغمبر علیه السلام نوم یې شي وایي زه د هغې پیغمبر امتي یم چې په هغه قرآن نازل شوی وایي ښه احمد صلی الله علیه وسلم امتي وایي وایي ښه د الله پاک همدا حکم دی وایي عزتمندو په دې کې دنیا هم شته په دې کې آخرت هم شته او دا عالمان چې کله تاسو ګورئ قرآن مجید ختم شي نو واپس یې د دې اول سر نه راشروع کړي دا ولې ځکه چې کله دې قرآن ته ناست دي او قرآن مجید هغه طالبي دی نو دا شیطان خپل زړه کې وایي و دې خو قرآن ته ناست دی په ده خو زما هغه ګوټ ته نه سولېږي او په ده باندې خو زه نشم غالب کېدی نو چې کله قرآن مجید ختم ته رانږدې شي نو شیطان خوشحالېږي وایي زه اوس یې ختم کړو او چې دی د قرآن نه راضي خوا شي نو زه به څه کوم په ده به زه غالب شم نو عالمان وایي موږ خپل مسلمانان تا ته نه پرېږدو دا زموږ وروڼه دي موږ به د علم په بنیاد ځان هم بچ کوو او دا مسلمانان به هم ځان سره لکه د چرګې په شان په خپلو وزرو کې پټ ساتو دا تا ته نه پرېږدو دا موږ په خپل شمول کې دننه ساتو نو بیا یې ورته د سره راشروع کړي نو شیطان بیا خفه شوي دا به بیا د سره شروع نو عالمان ځکه چې قرآن مجید ختم کړي نو بیا یې ورته د سره شروع کړي نو عزتمندو قرآن مجید به پرېږدو نه دا نه چې بس یو کلم ختم وکړو نو بس دی بار بار به یې شروع کوو بیا به یې سر ته رسوو بیا به یې شروع کوو بیا به یې سر ته رسوو او پابندۍ سره به دې ترجمې ته بیا دپاره کېږو عزتمندو د اوسه پورې قرآن غلطي شوې چوټۍ دې پکې رانه شوي ناغه رانه شوې خو بیا دپاره به چوټي نه کوو چې کله یو مسلمان بنده روزانه مستقل یو عمل کوي میاشت دوه میاشتې پس چېرته څه کار پېښ شو په هغې پسې لاړو نو دا د شریعت قانون دی د الله د طرف نه احسان دی فضل دی چې دی به په هغې کار پسې تللی او دلته به مولي صاحب د دې ترجمه به کوي او په دې کې مثلا هادي دی هادي صاحب دی دې پکې نشته دی خو روزانه کښېني نن پکې نشته دی د ده عملنامې فرشتو ته حکم دی نن هم ورله دغه ترجمه او دا سبق د هغې ثواب ولې نن هم په عملنامه کې ولیکئ ځکه دی خو نه پرېږدي دا سبق خو چېرته ضروري کار ورته پېښ شوی په چوټۍ تللی دی نو پاتې ورځ باندې ورته ثواب په مفتو کې میلاوېږي خو چې څوک هر وخت یې نه هغې کوي بیا هغوی ته ځان نه میلاوېږي نو د هغه به نه کوو عزتمندو پابندۍ سره یو بل حدیث مبارک اورم خبره ختموم د انتظار لفظ راغلی انتظار الله پاک زموږ په شان د انتظار د کیفیاتو نه پاک ذات دی خو عزتمندو لفظ د انتظار په حدیثو کې راغلی چې کله مسلمان بنده روزانه مثلا د ماښام لمانځه نه پس یا ماسخوتن لمانځه نه پس ترجمې ته کښېني یا یو ټیم د تعلیم مقرر دی تعلیم کې کښېني د فضایل اعمال تعلیم کېږي او روزانه پکې یو سړی کښېني نو چې کله روزانه هغه وخت راځي نو الله پاک د دغه مسلمان بنده دغه نیک عمل ته په انتظار باندې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي بلا تشبیه بلا تمثیل الله پاک ورته په انتظار وي وایي زما دا بنده اوس راځي او دغه نیک عمل به کوي او زه به یې قبلوم عزتمندو زما ستا ترجمې درس ته الله پاک په انتظار وي چې کله روزانه کېږو
څه چې هغه د شان سره ښایي او که یو ورځ نیمه پکې چوټي راغله مفت کې به راله ثواب راکوي او چې راځو نو په شوق به راځو او چې څه زده کړو په خوشحالۍ به ځو بس د دې باره کې یو خبره کوم امام شافعي رحمه الله ته چا وویل وایي ستا د علم شوق څومره دی علم ته دې څومره زړه کېږي وایي چې په سخته ګرمۍ کې په یو خوشي میدان کې په سور تړاق لور کې د غرمې په سخته ګرمۍ کې یو سړی روان وي سوری نه انسان څوک نه او دې سخته کې شوی او یو ګیلاس یخ اوبو ته څونه زړه کېږي وایي د دې نه ډېر زما د دین یو مسلې ته او یو خبرې ته شوق کېږي او زړه دې کېږي نو چې راځو نو چې دغه شان په شوق راځو بیا چې کله خبره زده کړي یو مسله زده کړي نو بیا څومره خوشحالېږي نو امام شافعي رحمت الله علیه وفرمایل وایي د یو مور او پلار چې سترګې یو وي او د دریو څلورو کالو ماشوم او ایسته یې څوک پټ کړي او یو دوه درې کاله پس بیا را پیدا شي او د مور پرې ورغورځېږي او ژاړي د خوشحالۍ نه پلار یې پرې ورغورځېږي او ژاړي د خوشحالۍ نه کاکا او ماما ټولو ته خوشحالېږي وایي د دې ټول خاندان چې کومه خوشحالي ده وایي د دې نه زیات زه د یو مسلې په زده کړه خوشحالېږم نو چې راځو نو په شوق به راځو او چې څه زده کړو نو په هغې باندې به د الله شکر وکړو خوشحالېږو به الله پاک دې د خپل عظیم کلام سره د مرګه پورې د آخري سره پورې زموږ ستاسو تعلق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله